طالبانو په وروستیو 72 ساعتونو کې په هیواد کې 6 ولایتونه له دولتي حاکمیت څخه آزاد کړل او په مزار ښار، بغلان، هلمند او ځینو نورو مهمو ښارونو کې جګړه پیل کړې چې دا د طالبانو ستره بریا په ډاګه کوي او د شنونکو په باور که طالبان همدغه ډول پر مخ روان وي نو ډیر ژر به د دولت ټغر تر کابل ورټول شي. په وروستیو کې طالبانو د خپلو پرمختګونو په دوام په افغانستان کې تر 200 زیاتې ولسوالۍ په بشپړه توګه تر خپل حاکمیت لاندې راوستي او اوس مهال د 6 ولایتونو مرکزونه د حکومت له سلطې تر آزادولو سربیره ګڼ شمېر ولایتونه د طالبانو تر کلکې کلابندۍ لاندې دي. په هیواد کې د لومړني ولایت نیمروز مرکز زرنج و چې د اګست په 4 نیټه تر لنډ مقاومت وروسته طالبانو تر خپلې ولکې لاندې راوست. دولتي چارواکي او په ګڼ تعداد کې دولتي ځواکونه له خپلو وسلو او وسایطو سره ایران ته واوښتل. واشنګټن پوسټ ورځپاڼې په دې اړه لیکلي و چې د زرنج ولایتي مرکز لومړنی و چې سقوط یې وکړ او زیاته کړې ده چې طالبانو ته یې غټه روحیه ورکړه. د زرنج له نیولو وروسته د سپوټنیک په نوم نشریې په طنز ولیکل چې طالبانو په زرنج کې د امریکا په سافت هاموي پریډ ترسره کړ. سرچینې لیکلي حکومت د تېښتې پر مهال ډېرې وسلې، مهمات او وسایط شاته پرېښي دي. نیویارک ټایمز بیا پرته له مقاومت د نیمروز مرکز د طالبانو لاسته لوېدل محلي روغه جوړه بولي چې په دغه ولایت کې د ځینو مشرانو لخوا ترسره شوې او د نیمروز چارواکو ته اجازه ورکړل شوې چې د خپلو کورنیو سره ایران ته واوړي. ډېر شمېر عسکر تسلیم او ځینو عسکرو نورو سیمو ته تېښته وکړه. د ایران د سیستان او بلوچستان د والی امنیتي مرستیال محمد هادي مرعشي وویل پر زرنج ښار د طالبانو له حملې وروسته د سیستان په میلک سیمه کې له افغانستان سره پوله بنده کړې او 280 ایراني کانټینرونه یې له افغانستان څخه بیرته ایران ته ورګرځولي دي. پولیټیکو یاد بندر مهم بللی او زیاته کړې ده چې زرنج به د طالبانو خزانه لا ورډکه کړي او د ایران سره به د طالبانو اړیکې لا پراخې شي. د طالبانو سرچینې لیکي ډېر ژر به طالب چارواکي د ایرانی بندر پر خلاصولو خبره وکړي او دغه بندر به د تجارتي مالونو پر مخ خلاص شي. دغه راز د زرنج محبس ماتول د طالبانو یوه بله لاسته راوړنه وه چې خپل سلګونه بندیان یې خوشي کړل او دا مهال د زرنج په ښاروالۍ او تقریبا په ټولو اداراتو کې کارونه قرار پر مخ روانیږي. دوهم ولایت چې د طالبانو لاسته ولوېد جوزجان و چې د دوستم او شمالي ټلوالې تر ټولو بانفوذه او د هغوی قوي مرکز بلل کېده. خو طالب ځواکونو د دې ولایت مرکز هم په ډېر لږ وخت کې تر خپل کنټرول لاندې راوست او دولتي ځواکونو پکې مقاومت ونه کړ. وال سټریټ ژورنال د طالبانو له لوري د شبرغان نیولو ته په اشاره وایي چې د ترکمنستان سره یو بل مهم تجارتي مرکز آقینه بندر هم تر خپلې سلطې لاندې راوست. سرچینې لیکلي دا به په شمال کې طالبان لا پیاوړي کړي او پولي منابع به یې لا پراخ کړي. ګاونډي هیوادونه به مجبوره وي چې له طالبانو سره معامله وکړي. په عین حال کې نیویارک ټایمز لیکلي و چې د جوزجان نیول طالبانو ته دا وخت ورکوي چې خپل جنګیالي د جګړې لپاره نورو ولایتونو ته ولیږي لکه دا اوس چې په بغلان او سمنګان کې جګړه پیل کړې. نیویارک ټایمز لیکي شبرغان د مارشال دوستم وطن دی. هغه فقط څو ورځې مخکې کابل ته راورسېد او د غني سره یې پر نظامی او امنیتي مسایلو بحث وکړ. سرچینې لیکلي چې په جوزجان کې د زرګونه میله وسلو ترڅنګ سلګونه نظامی وسایط او بېشماره مهمات د طالبانو لاسته لوېدلي او یوه لویه لاسته راوړنه یې دا وه چې طالبانو د شبرغان له محبس څخه خپل 200 جنګیالي آزاد کړل. درېیم ولایت تخار و چې د همدې 72 ساعتونو په موده کې د طالبانو لاسته ولوېد او دولتي ځواکونه یې ځینې ژوندي ونیول او ځینې نورو بیا د تېښتې لاره غوره کړه. تخار ښار پرون یکشنبه د زمري په 18 نیټه په بشپړه توګه د طالبانو لاسته ولوېد او په سمدستي ډول یې عسکرو ته اعلان وکړ چې که تسلیم شي نو سر به یې په امن وي. دغه راز طالبانو په یو اعلامیه کې وویل په ولایت کې ټول دولتي کارمندان د بېلابېلو ټولنو فعالان، خبریالان او نور مختلف قشرونه په آرام سره ژوند کولی شي. هیڅ چاته کوم ډول تهدید متوجه نه دی. طالبانو د مرکز تعلقان محبس څخه خپل سلګونه ملګري او ډیری هغه بندیان خوشي کړل چې د طالب او نورو معمولي تورونو د عسکرو او چارواکو لخوا د پیسو او رشوت اخیستلو لپاره په بندیخانو کې اچول شوي وه. ممکن په دوی کې به ځینې هغه بندیان هم وي چې جرمونه یې غټ وي، خو په دې جنگي حالت کې طالبانو ته په نښه کول او هغوی په یو مناسب ځای کې ساتل ستونزمن کار دی. په تخار کې یو طالب چارواکي کابل ټکی کام ته وویل چې د دغه ولایت له امنیه قومندانۍ
ملي امنیت ریاست او ګڼو نورو نظامی ځایونو څخه ورته زرګونه میله وسلې مهمات او وسایط په لاس ورغلي چې په راتلونکي کې به ورڅخه استفاده وکړي څلورم ولایت کندوز دی چې په تیرو 22 ساعتونو کې طالبانو تر خپل کنټرول لاندې راوست او واشنگټن پوسټ ولیکل د کندوز ټول نظامیان دغه ولایت هوایي میدان ته تښتېدلي دي سرچینې ته یو حکومتي مامور ویلي د حکومت مورال بیخي کمزوری دی او د ښار د بیا نیولو پلان بیخي نشته که څه هم حکومت وایي چې کندوز کې طالبان بمبار کړي خو نیویارک ټایمز په یو راپور کې لیکلي ښار د طالب جنګیالیو لاس کې دی په ښار زیاته بمباري شوي او ملکیانو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولي دي اسوسییټډ پریس بیا د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې طالبانو په کندوز کې خپل 1500 جنګیالي آزاد کړي دي الجزیره د کندوز په اړه وایي د کندوز ولایت نیول د طالبانو لپاره یو ستره نظامی بریا ده ان بي سي نیوز لیکي د کندوز نیول د کابل د شړېدلي حکومت پر مریض بدن باندې یو بل مرګونی گزار دی پنځم ولایت د سرپل مرکز چې طالبانو د کندوز سره په یو ورځ په ډیر کم وخت کې له دولتي ځواکونو تخلیه کړ د سرپل لپاره د کابل والی عبدالحق شفق د زمری په 18 نیټه د سرپل د مرکز سقوط تایید کړ او ویل چې د ولایت مقام په شمول ټول ادارې د طالبانو تر حاکمیت لاندې دي او اوس مهال هیڅ جنگ نشته شپږم ولایت سمنګان دی چې نن دوشنبه په ټولیزه توګه د طالبانو لاس ته ولوید طالبانو ویلي چې د یاد ولایت په نیولو سره زرګونه میله وسله سلګونه وسایط او ګڼ شمیر مهمات نیولي دي شنونکي وایي له لنډ مقاومت وروسته د سمنګان مرکز نیول یا خو د یو تفاهم له لارې نیول شوی او یا هم حکومت پلوي عسکر دومره ترهېدلي چې د طالب نوم اورېدو سره خپل ټول وسایل پرېږدي او ځان خوندي کوي که څه هم یاد شپږ ولایتونه دا مهال د طالبانو تر بشپړ تسلط لاندې دي او ځینې نور ولایتونه یې محاصره کړي خو حکومتي چارواکي او د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت مطبوعاتي مسؤلین دروغ وایي په کندوز هلمند او ځینې نورو ولایتونو کې د امریکا B-52 او د دولت جنگي الوتکو تر ډیره مارکیټونه کلینیکونه عامه ځایونه او دکانونه د خپلو بریدونو هدف ګرځولي خو رسنیو ته د سلګونو طالبانو د وژلو ادعاوې کیږي نیویارک ټایمز د کابل حکومت د درواغو په اړه یو مقاله خپره کړې او لیکي د کابل حکومت په تبلیغاتي پروپاګاندا کې زیاته درواغجنه مبالغه کوي یو ولسوالۍ دوه ځلې نیسي او یا هم د داسې ولسوالیو د نیولو ادعاوې کوي چې هیڅ کله د طالبانو لاس ته نه وي ورغلې